کې هغه چوړیل एकदम غوسه شي او د دغې د بدن نه راوځي. دا هینډپمپ والا چوړیل ګلونه ماشومان که په سټوري ځان پوه کول غواړئ ویډیو راسره تر اخره پورې وګورئ. په یو کلي کې به د هینډپمپ او د هغې خواته یو ونه وه. په هغه ونې کې به چوړیل ناسته وه او په دغه کلي کې به چې ناشنا څوک تېرېده نو هغه به راکوزېده او د دغې په جسم کې به شاملېده. نو یو ورځ یې په دې کې د اونین بابا زوی روان وي په دغه لاره او دغه چوړیل एकदम خواته راکوزه شي او دغه ورته وایي ارې هلکه ته چېرته زه چېرته نن خو به ماله ته څه خوراک پیدا کړې که نه زه خو نه پرېږدمه نه ماله به څه خوراک پیدا کړې. نو هغه एकदम د دغې په بدن کې ننوځي. دغه ډیوټی لا په دغه ساعت کې روان وي او دغه بیرته خپل کور ته لاړ شي. او په دغه کلي کې دا خبره خوره وي چې هینډپمپ والا چوړیل راوتې ده او خپل کور مخې ته ولاړ وي او دروازه ته ولاړ وي او اوازونه کوي چې ور کولاو کوي. او په دې کې هغه دننه لاړ شي خپل مور او پلار سره ولاړ وي او خپلې مور ته وایي ارې مورې ماله څه خوراک زر تیار که زره ځکه چې زه وږې شوی یم. نو هغې په دغه ساعت کې روټۍ هم خوړلې وي خو بیرته هغه چوړیل په جسم کې ننوتې وي او بیرته کور ته راغلی وي او مور یې ورته وایي ارې زویه دا په تا چې چل وشو لیونۍ خو نه لیونۍ تا خو اوس روټۍ وخوړه اوس وې چې ماله نوره روټۍ ته خو اوس دا دې روان شوې به وخته به شي د باندې بله ډیوټۍ له په وخت ځه په وخت روټۍ موټۍ نشته بس دې ته خو اوس وخوړه. نو په دې کې ورته هغه ډېر منت وکړي چې روټۍ ماله تیاره کړه او روټۍ خورمه. نو په دې کې ورته هغه پلار هم وایي ارې هلکه ته خو اوس روټۍ وخوړه په ډیوټۍ دې ناوخته دی او ډیوټۍ له دې په وخت ځه روټۍ خو ته اوس وخوړه پته ده چې چل شوی دی. نو په دې کې هغه چوړیل एकदम قار شي او د دغې د جسم نه एकदम راوځي بار ته هغه چوړیل او دغو ته وایي ارې ښه به روټۍ راله راولی که نه خیر به مړی تاسو ټول په دې ځګي کې اوس خورمه ماله روټۍ راولئ. نو په دې کې ورته هغه بوډۍ وایي ارې چوړیل مونږه مه خورم زه به تاله اوس ښه ښکلې مزېداره روټۍ تیاره کړمه. او په دې کې وله روټۍ تیاره کړې وي او راوړې وله او دغې چوړیل یې ورکړي او دغه چوړیل یې ویسي دغې ځینه ځان غیب کړي. او بل خوا په دغې کلي کې اوکاش او د هغې ښځه هم اوسېږي. هغې اوکاش ته ښځه وایي ارې سړیه تا ته پته نشته چې په دې کلي کې هینډپمپ والا چوړیل راوتې ده او ناوخته به کور ته نه راځې که نه چېرته به دې وخوري. نو هغه اوکاش ورته وایي ارې ماته خو بله چوړیل نه ښکاري چوړیلیانې نشته د هسې خبرې دي هسې دلته چوړیلیانې څه ګوري. نو ښځه یې ورته وایي ارې هلکه زما په خبره یقین ګورې وکړه دلته چوړیلیانې راوتې دي چوړیلیانې او زما خبره واوره تا د اوسه چوړیلیانې نه دي لیدلې په دې دومره خپل عمر کې ولې مې نه دي لیدلې ما خو لیدله چوړیله زما مخې ته ته ناسته یې که نه ته خو چوړیل
نو په دې کې اوس هغه مزه خوږي چې ته خو چوړیلې او هغه خبره سیریس نالي او دغه چوړیل هغه ونه کې ناسته وي او لوری ورڅه هم وي او لوری ورته وایي ارې مورې راډیو لراله راډیو لراله او په ما به چکن خوره چکن دا خو زه نه خورم تا خو روټۍ راوړه روټۍ په ما به چکن خورې نو هغه مورې ورته وایي ارې لورې اوس دا روټۍ وخوره لوټۍ بیا به په تا چکن وخورم چکن ته له ورځې شته یو چانس به بل ولګي بیا به په تازه چکن وخورم خو بس ته دا روټۍ وخوره روټۍ او چیړ مه کوه په تا به زه خامخا بیا په دې میاشت کې دنده چکن خورم او په دې لاره به خلک تېرېږي او د هند پمله به هم راځي اوبه بوړي زه به په تا چکن خورم نو په دې کې اوکاش هم خپلې ښځې ته وایي ارې ښځې ما له روټۍ تیاره که زه څه وږې شومه وږې او روټۍ راله زر تیاره که زر زه بیا ځمه ډیوټۍ له نو ښځې ورته وایي ارې سړیه ځان له په خپله روټۍ تیاروه ته خو ما د چوړیلو ویله چوړیله نو بس ځان له په خپله روټۍ تیاروه زه دله هېڅ نه هم نه تیاروم او ځان لکه څه پخې نو پخوې نو اوکاش ورته وایي ارې ښځې ته په ګپ هم نه پوهېږې په ګپ ما خو درسه ګپ ولګوم نن به په مخ چکن خورې ځکه چې ستا د لاس ذایقه ډېره ښکلې ده په ما به چکن خورې نو د دروغو صفتونه یې دغه ورته کوي چې ما له چکن پوخ کړي نو په دې کې ورته دغه ښځه وایي ارې سړیه تا له به چکن پوخ کړمه خو زما هم یو شرط پوره کړه هغه شرط دا دی چې ما له به فروټ راوړی فروټ ما ډېر وخت فروټ نه دي خوړلي زه به تا له بیا چکن تیار کړمه نو په دې کې په دغه لار دغه اوکاش رواني او خپلې ښځې له فروټ راوړي او مخې ته یې دغه چوړیل راکوزه شي او ورته وایي ته چېرته روانه چېرته په دې کې ورته اوکاش وایي ارې چوړیل زه روان یم ما نه پرېږده اوسه زه ځمه دغه چوړیل ورته وایي ارې زه به تا پرېږدم خو تاسو نن څه پخ کړي دي او څه پخوئ زه ډېره وږې شوې یم تا به هله پرېږدم چې مله څه خوراک راکړې نو اوکاش ورته دغه ټوله قصه وکړي چې ښځې مې راته داسې دغه ووایي او چکن به راله پوخ کړي نو هغه به بیا زه تاله راوړم نو په دې کې एकदम د هغه اوکاش بدن ته ننوځي دغه چوړیل او دغه فروټ یو چالی هم اوکاش له په لاس کې ورکړي او دغه خپل کور ته تللی وي او دغې ښځې ته وایي چې چکن راله پوخ که اوس خو مې دله فروټ هم راوړه او دغه فروټ خو اصل کې د چوړیل وي نو ښځې ورته وایي ارې سړیه ما خو ته څه ګپ لګوو ګپو اوس خو به زه تاله نه پخم په ته خو ما په دوکه دغه راوړه نو په دې کې هغه چوړیل एकदम غوسه شي او د دغې د بدن نه راوځي او ورته وایي ارې ته اوس پخې که نه زه به په تا په وچ زور پخه کړم چې زه تا وخورم ته به هله پخه کې هله په دې کې دغه د اوکاش ښځه ورته وایي ای چوړیل زه به تاله ښه سپیشل چکن تیار کړم او ما مه خوره نو په دې کې وله دغه چکن تیار کړی وي او دغه چوړیل یې ورکړي او په دې کې ورته زهر هم اچولی وي چې دغه چوړیل مړه شي نو په دې کې دغه چوړیل خپل
هغه ونې ته تللی وي د هندپمپ خواته چې کومه ونه وي او خپلې لور له چکن وړی وي چې نن به راباندې چکن وخورم او دا پته ورته نه وي چې دې کې زهر دی. نو هغه زهر یې ورته اچیلی وي او هغه دواړه چوړیلیانې چې دغه چکن وخوري او ایسته په دغه ځای کې کته راولېږي او مړه شي. نو په دې کې دې دغه د کلي خلک ټول په امان شي او ځان ترې بچ کړي. نو ګلونو ماشومانو د سټوري د دې ځای پورې وه. که سټوري مو خوښه شوي او داسې سټوریانې کتل غواړئ نو زموږ چینل سره لازمي سبسکرایب کړئ. د بلې ویډیو راتلو پورې د لوی الله په امان.